بازم خوش آمدین آقای بارگزایی. یکی از انتقادها همی است که باید محکمه با صلاحیت براحت ذمه یا گناهکار بودن کسی را ثابت بسازه، چیزی که آقای رفیع هم بر از او اشاره کرد. اما حکومت افغانستان و شما از بیگناه ها صحبت میکنین. مهربانی دا په هغه صورت کې کېدای ستاسو د سوال هغه کسانو ته متوجه دی چې زموږ پولیس یو څوک ونیسي، زموږ ملي اردو یو څوک ونیسي، زموږ ملي امنیت یو څوک ونیسي، هغه د جرم ثابت مشهود جرم سره بیا باید محکمه تفتیش کې یو څوک چې اصلا بې ګناه نیول سوی او هغه د یو داسې نامعلوم ادرس سره راغلی، داسې نامعلوم خلکو نیولی. اوس ته څه خبرې چې خارجیانو څوک پر کومه ګناه باندې نیولی چې هغه باید حتما د محکمې تر فلتر تېر شي. زه خو اصلا پر دې عقیده نه لرم چې دوی ټوله کارونه پر ځای کړي دي. ما د تو چې د دې کارونه 80% په افغانستان کې بې ځایه وه. ما په ټولو مطبوعاتو کې دا خبره کړې ده. د دې اکثره کردار په افغانستان کې بې ځایه و. اگر چې دوی خپلې وینې دلته توی کړي، دوی خپلې قربانۍ ورکړي، کومکونه یې وکړو، د هغو باید موږ قدر وکړو، تشکر یې وکړو. اما د دې بمباردونه بې ځایه وو، د شپې تلاشي یې بې ځایه وې، د خلکو وژل یې بې ځایه وو، د خلکو ګونتنامو تړل، بګرام تړل، دا یې بې ځایه وو. محکمه د هغه چا تفتیش باید وکړي چې هغه د یو مشهود جرم سره، د یو معلوم جرم سره زموږ په اصطلاح محلي اداره ونیسي، هغه جرم یې معلومي. زه درته وایم د شپې ورغلی دی بې ګناه یو څوک د خپلو بچیانو سره، د خپلو بیبیانو سره په خواږه خوب بیده دی، بې رحمه پر بام باندې په بېرحمي، په ډېره بېرحمي وحشت راوښتی دی، د افغاني کلچر څخه لرې، د هغو په سر کې خلطه وراچولې، د لاسې ورتل دې راوړی دی، نو هغه بیا محکمې څه ضرورت لري؟ زه درته وایم ټول وطن په خبر دی، ټول وطن په خبر دی، ټول وطن په خبر دی، داسې بندیان ورسره دي. گرفتار شدن آقای وکیل. زه درته وایم زموږ په ولایت کې د خلک شته چې د والي صاحب څخه شروع د ولسوالۍ ولسوال قومندان د امنیه مدیر د امنیت ملي رئیس د امنیت ملي د ولایت خپل والي صاحب او خپل د مرافعه محکمې رئیس او ولایتي شورا او قومي مشرانو ټول د چا تایید کوي چې دا مطلق بې ګناه دي، بیا هم دلته باندې دي. دا محکمې څه ضرورت لري؟ یعنی دا قدر وظیفه والی و قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی نیست که کسی را گناهکار و بیگناه ثابت بکنه. نو دا د چا وظیفه ده؟ دا د محکمې وظیفه ده. و زه درته وایم دا خلک اصلا بې ګناه نیولي، محاکم د افغانستان باید هغه څوک ګوره. زه درته وایم تعداد از این زندانیا آقای وکیل، تعداد از این زندانیا کسایی هستند که به خاطر عملات انتحاری، بمبگذاری کنار جاده ها، به خاطر سوء قصد علیه نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی ها هم گرفتار شدین. ما تا ته ویل چې ما په سلو کې 60 کسه به مجرمي، زه دغه دفاع نه کوم. تروریست به پکښې کې، ترهګر به پکښې کې، انتحاري به پکښې کې، قاتل به پکښې کې، مګر 80% دغه بې ګناه کسانان چې پلا 15 کاله 6 کاله 8 کاله بې ګناه چې نه مور ولیدي، نه پلار ولیدي، نه زوی ولیدي، نه لور ولیدي، نه ورور ولیدي، نه قریب ولیدي، نه خپلې زوجې ولیدي، او بیا به 8 کاله د محکمې په انتظار او اصلا د دوی قلم ګناه نه کړی او دوی په دا نه پوهېږي، دوی خپله په دې نه دي پوه چې زه په چی نیول شوی یم. حال حکومت افغانستان خواهان انتقال کامل مسئولیت‌های زندان بگرام به حکومت افغانستان است. خود یک خواستش. در کندهار ما و شما سال گذشته به یاد داریم که بیشماری از زندانی ها که به خاطر موارد مختلف از جانب حکومت افغانستان توقیف شده بودند رها شدند و معلوم هم نشد تا امروز سناریوی قندهار چگونه بود. نگرانی هایی که وجود داره، پاسخ بر از این نگرانی ها به باور شما چیست؟ نگرانی داسې موجود دی په امریکا کې تاویل ده چې د نیویارک هغه اسمانڅو کې ماڼۍ چې درې تیارې پکښې کې وموښتې، دا اوس سناریو هم در اوسه نامعلومه ده، ولا چاته معلومه ده چا کار چا وکړي. دا به کیږي، دا به بیا هم تکراریږي. حال شما سناریوی قندهار را با سناریوی ایالات متحده آمریکا په دې کې هم خارجي لاس دا هم د داخله سیستم د کار نشأت نه دی کړی، شروع نه ده سوی، دا چار څوک یې لسوي دي، هر چا یې لکړي دي. هم ته په پوهېږم زه دا چې نه ته جواب ولی نه زه درته وایم په دې کې مستقیما د خارجیانو لاس و. ډېر غټ جنایتکاران یې نیولي، خارجیانو یې لکړي دي، اما ډېر بې ګناه کسان ورسره بندیان دي. آقای وکیل، یک نگرانی دیگه از برگشتن دوباره بعضی از زندانیایی است که توسط حکومت افغانستان رها میشه به میدانهای جنگ، چیزی که گزارش‌هایش شما هم شنیدین. شما این نگرانی رو چقدر جدی میدانید؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه کسان چې په جنگ کې نیول کېږي یا جنگي طالبان یا د دولت مخالفین، هغه که تر څو چې عمومي صلح رانسي په افغانستان کې ټول افغانان سره کښېنني، هغه که 10 کاله بعد یې کېږي هم خپل ثبت ځي، که 15 کاله بعد یې کېږي هم خپل ثبت ځي، که یوه شپه بعد یې کېږي، په دې کې شک نشته. زه دا نه دردوم، دا تاییدوم.
هغه کسان چې جنگي خلک نیول شوي دي، هغه کسان چې د دولت وسلوال مخالفین دي، د هغو د لیکو څخه نیول شوي دي، هغه چې بیا هم په مجموع کې مشکل حل نشي، د دوی په بندي کېدو او د دوی پیل کېدو مشکل نه حل کېږي. که دوی بندیان که دا بندي یوه فایده لري چې بندي خوندي دی، هم به دی د قتل سمني، بل څوک به نه قتل کوي، هم به د ژوند مسؤلي، اما چې لاس دوی به اتومات خپلې ډلې ته ځي، ځکه هغه د ډله هغه د ګروپ په جنگ اخته دی، د عقیده دغه د هغوی په خاطر دلته بندي شوي دي، تر هغو نور هم په احساساتو په خپل سب کېږي، په دې کې شک نشته. دغسې تللي دي، بیا به هم که طالب جنگي که جنگي طالبان یې کېږي، بیا به هم خپل سب ته ځي. یک نگرانی که وجود داره امی است که حکومت افغانستان بدون از اینکه محاکم تصمیم بگیره زندانیای سیاسی را رها میکنه، چی از زندان افغانستان و چی از زندان پاکستان، و یا دوباره به میدانهای جنگ برمیگردن. باور شما در این مورد چی است؟ د پاکستان کې خدای بندیان دي، تحویل د پاکستان کې هغه خلک وژل کیږي، هغه خلک بندیانېږي چې هغه په افغانستان کې خلک نه وژني، هغه په افغانستان کې جنگ نه کوي. طالبان وو، د طالبان د اسلامي تحریک غړي وو، د طالبانو سره سروکار درلودي، اما په اوس کې هغه خلک ودې ته راجوړ چې باید د دولت سره خبرې وکړي، د دولت سره اشتي وکړي، صلح وکړي، هغه خلک یا بندیان په پاکستان کې یا ووژل شو. دا د افغانستان د حکومت ذمہواري ده، د افغانستان اخبار دي چې باید یې لاسي. اما هغه خلک چې جنگي طالبان دي، د جنگ سره نیول شوي دي، قاتلان دي، په قتل باندې دي، په الزام پر دې باندې چې دي قتل کړی دي، زه د هغو د ایله کېدو هېڅ وخت طرفدار نه یم تر څو چې عمومي صلح ونه شي، روغه جوړه ونه شي او دا مشکل بنیادي حل نه شي. او دا هم زه درته وایم که دا ټول طالبان یې لاسي د ښه نیت په خاطر چې عمومي مشکل حل نه شي، صلح ونه شي، طالبان د افغانستان د جامع جز ونه بلل شي، ځای ورنه کړل شي، قناعت ورنه کړل شي، بیا به هم دغه لړۍ او دا سلسله ادامه